خلق وی ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، خدای موږ ته دې دنیا کې هم ښه ژوند راکړه، آخرت کې هم ښه ژوند راکړه. نو دا دې دنیا کې ښه ژوند ښکاره وي که پټ؟ چې یو سړي ته په دې دنیا کې ښه ژوند نه دی میلاو، دی دې پوه شي چې زما کرونده ګډه وډه ده. دا خلک چې ورته وایي نه جي تکلیفونه خو راځي، او د پیغمبر علیه صلات وسلام او د صحابهو متعلق یې قصې لیکلي دي چې هغو به داسې وږي وو، داسې نهر به وو، کور کې به چې کوم دی 2 میاشتې اور نه بلېده. دا خبرې حقیقت دا افسانې دي. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه معنی څه ده؟ چې دنیا کې الله تعالی په یو نظام انسان له ورکړی دی، په هغې نظام کې د چا د بدن د پټولو حق نشته. یو نظام چې ماله الله را کړی دی، په هغې نظام کې زه ځان له جامې نشم کولی، په هغه نظام کې زه په خېټه نه یم موړ، په هغه نظام کې زما ژوند نه دی خوشحاله. نو دا دنیا ډېره قیمتي ده، بیا که هغه ډېره قیمتي ده، نو بیا به هغه پې زه څه وګټم؟ دلته شی په 10 روپۍ میلاویږي، دا شی دومره ارزان دی چې په 10 روپۍ میلاویږي. جنت دومره قیمتي دی چې په $1,00,00,000 نه میلاویږي. نو چې کومه پیسه او کم دین ما ته د 10 روپو شی نشي راکوی، ابه ما ته د کربونو ډالر والا شی راکړي. دا یوه افسانه ده. مسلمانانو ته دا شیان دې دپاره ښودلي شوي دي چې که تاسو په دې خپل نظام کې موږ د تاسو غلامان جوړ کړو او د غلامۍ ژوند مو وي او تنګ ژوند مو وي، د دوسۍ ژوند مو وي، لوږه در باندې تېروو، تنده در باندې تېروو، مزې به موږ انګلینډ کې کوو، مزې به امریکا کې، مزې به چې کوم دی په فرانس کې وي، مزې به په بلجیم کې وي، او ته دلته وږی تږی نو ته خو بیا سنبالېږې نه. نو تا ته یې ملا را مخکې کړه، هغه د دین په نامه باندې مذهب ور مخکې کړه. چې شی ور مخکې کړه؟ مذهب یې ور مخکې کړه. نه جي دا خو تکلیفونه وي او مشکلات وي، انبیاو باندې ډېر تکالیف تېر دي او ډېر مشکلات تېر. انبیاو نیکانو باندې چې کوم مشکلات تېر دي، د نظام د راوستو په حالت کې پې تېر دي. لا نظام نه دی راغلی، د کفر نظام دی، د فرعون بادشاهي ده. نو موسی علیه صلات وسلام د هغه نه حکومت اخلي او خپل خلک د غلامۍ نه خلاصوي. نو په دې وخت کې مشکلات دي. کله نظام بدل شو، بیا مسلمانان بادشاهان دي. خدای د خلقو د مطمئن کولو دپاره نه دي غم مه کوه، د دې په بدل جنت میلویږي. بس ناست اوسه، چې کله دلته راپاڅوي اور له دې روان کړي، نو ته بیا چا نه ضمانت وغواړي چې تا خو ماته وایي چې د دې په بدل به جنت میلویږي. وروره دا خو هلته هم خاورې دلته هم خاورې. نو الله تعالی فرمایي چې زه تاسو له محسوساتو سره مثال در کوم. دین یو داسې شی دی چې د هغې ګټې د هغې فایدې چې دي دا تصوراتي نه دي، چې بس صرف بس ذهن کې به یو بلډینګ جوړ کړي او نه، هغه به دنیا کې